ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د لوی او مهربان خدای په پاک او سپېڅلي نامه د ځلا ټلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو او درنو اوریدونکو سلامونه ښې چارې الله دې وکړي چې ټول به برلاسي صحتمند او د صحت جامع پرتان ولري د رڼا په لور ګردی میز د بېلابېلو روغتیایي موضوعاتو په تړاو جوړیږي چې موږ له ډاکټر صاحبانو متخصصینو رواشناسانو او همدارنګه د مشاورینو سره د روغتیایي موضوعاتو په تړاو بحث کوو خوشبختانه یو ځل بیا هم زه ظاهر الله ظهیر د یوې بلې نوې موضوع سره چې د زیږون څخه وروسته د ماشوم مراقبت یا ساتنه د کونړ ولایتي روغتون د اطفالو د برخې ډاکټر صاحب عطاالله داوزي زموږ بلنه منلې او سټوډیو ته راغلی کور یې ودان چې دوی همیشه د ځلا راډیو ټلویزیون بېلابېلو خپرونو ته راځي او دلته د اوریدونکو او لیدونکو سره خپل معلومات تجربې او د روغتیا په برخه کې سپارښتنې شریکوي ډاکټر صاحب د خپرونو په دې راپیل کړو چې دا د ماشوم د زیږون نه وروسته مراقبت څه دی ډیره مننه د ځلا راډیو او تلویزیون او تاسو نه ظهیر صاحب چې موږ ته وخت راکړو او موږ هم دعوت کړو موږ ته بلنه راکړه او دلته راغلو اوس راځو ستا پوښتنې ته به ځواب وي او مهرباني وکړئ دا پوښتنه مې یو ځل بیا تکرار کړه ښه ډاکټر صاحب قدرمن پوښتنه مې دا وه چې د زیږون څخه وروسته د ماشوم مراقبت یعنې څه زیږون وشي د ماشوم مراقبت باید څنګه وشي په دې سلسله غږیږي ټول هغه ماشوم چې کله وزیږیږي باید د زیږون نه وروسته څه وشي غواړو په دغه ټولو اړخونو وغږیږو دارسونه مخکې باید موږ په دې پوه شو چې یو د مهمو کارونو هغه دا ده چې د مور او پلار د نورو کارونو ترڅنګ کې نو خپل ماشوم ښه پالنه ښه روزنه ښه محیط یا چاپیریال برابرول او دغه ښه تربیه او هغه دغه یو ټولنې ته ښه وړاندې کول د ماشوم په مور او پلار باندې یو حق دی نو په همده تړاو باید مور او پلار ماشوم ته ښه چاپیریال ښه تغذیه او ښه خوراک ښه څښاک ښه لباس دا ټول برابر کړي تر څو هغه د کوم نیمګړتیا ورسره مخ نشي دار سره مخکې راځو ظهیر صاحب د نوي ماشوم د زیږون نه وروسته پالنه ډېره مننه په دې باندې لږ رڼا اچو نو هر کله چې دغه مور خپل ماشوم دنیا ته راوړي یا پیدا کیږي زیږون دا هم یو ډېره اوږده پروسه ده مور د ډېر اختلاطاتو سره یا ډېر پیچلي حالات سره مخ کیږي خو مهم دا دی چې دغه ماشوم چې دنیا ته راځي او ولادت کوي او یا یو شفاخانه کې یا په حساب یو روغتیایي کلینیک کې ولادت کوي نو ښه دا دی چې باید ماشوم هغه کوم ډلیوري روم چې یا د پیدا کېدلو اتاق چې ورته وایي هغې باید د حرارت درجه برابره وي ماشوم ته دی چې موږ د انتان د مخنیوي دپاره په حساب د ټول هغه څه چې ضرور دی هغه باید وشي د ټولو نه مخکې چې یو ماشوم دنیا ته راځي یا پیدا کېږي هغه چې موږ په حساب هماغه د ماشومانو متخصص یا ډاکټر ته سپارل کېږي نو موږ ډېر مهم شی نه چې دی یو درې څه دي چې هغه موږ باید د ماشوم یا نوزاد کې وګورو موږ چې ماشوم موږ ته راکوي هغه کوم موظف قابل صحبې د خوا نه او باید یو د اطفالو متخصص هلته موجود وي نو هغه کې موږ درې نښې ګورو یو دا دی چې دا ماشوم موږ ته راکوي یا جړی وکړه که نه په عامه اصطلاح چې ریسپیریشن یا تنفس ورته وایي تنفس یې کړی که نه یې دی کړی ماشوم ګورو چې دا د پوره مودې دی که بې مودې دی یعنې فول ټرم دی که پري ټرم دی فول ټرم دی ته وایي چې یو ماشوم دنیا ته راشي او د هغه ودېش جمع شپږ ورځې او 2 هفتو منځ کې دنیا ته راشي دا چیرې دا فول ټرم ماشوم دی او پري ټرم ماشوم دی ته وایي چې هر هغه نوزاد چې د 2 هفتو نه مخکې ژوندی وزیږي او وزن په نظر کې نیولو سره 2.5 کیلو نه کم یا مقصد هغه وزن خپل د هفتې داخلي رحمي ژوند کې نه پوره کړی دا پري ټرم ماشوم دی
دویمه خبره دا چې د ماشوم وزن مونږ پوښتنه کوو چې دا ماشوم د پوره مودې دی که یعنې خپله موده یې نه ده پوره کړې بامیه د ماشوم نه دی درېیمه خبره چې دا د عضلاتو ټون مونږ ګورو مسل ټون ورته وایي عضلي ټون هغه مونږ ګورو دغه درې شیونه ډېر زیات مهم دي ظهیر صاحب چې یو نوزاد دنیا ته راځي دا درې شیونه مونږ پکې ګورو که یو ماشوم پیدا شي ښه جړه یې وکړله او ښه سټرانګ تنفس ولري سټرانګ کرای وکړله ماشوم د پوره مودې دی ماشوم د عضلاتو ټون بیخي ښه دی په وارمر کوم موظف بیټ چې د هغې کیچو دغه درې واړه نښې پکې صحیح دی دې ته بیا موږ روټین کیر ورته وایي د ماشومانو په یا د اطفالو په کتابونو کې لیکلي دی روټین کیر دی ته وایي چې دغه ماشوم دا درې واړه نښې هو دي یعنې دا پکې پازیټیو دي مثبت دي ماشوم موږ ورکو او ماشوم انډر وارمر کوي لاندې د وارمر اچو وچوي ماشوم سکین ټو سکین کانټیکټ ورته کوو ماشوم مور ته ورکوو چې شوده ورته ورکړي که خوله کې کوم افرازات شي موجودې په پاکه یو ټکه باندې هغه ورته پاکو او نور ماشوم خپل مور ته ورکوو چې ویسي او ماشوم ته شوده ورکړي ټاپ فیډینګ ورته شروع کړي د ماشوم درې واړه نښې مثبت دي که چېرته دا نو وي یا دغه ماشوم د پوره مودې نه دی تنفس نه کوي داسې تنفس لري چې ګس پینګ کې دی تنفس غیر منظم دی تنفس صحیح نه دی ماشوم جړه ونه کړه ماشوم د پوره مودې نه دی د عضلاتو ټون صحیح نه دی یعنی عضلي ټون ضعیفه دی دغه ماشوم بیا موږ ته انیشیل سټیپ ورته اخلو دا ماشوم موږ انډر وارمر کوو یا وارمر لاندې اچو ګرم کون چې ورته وایي په عامه اصطلاح چې د عام خلک ډېر داسې طبي اصطلاحات سره بلدتیا نه لري هغې لاندې اچو ماشوم چې دی لامده کالي ته لرې کوو او په وچو کالو کې تا او ګرمې ساتو که په ماشوم په خوله کې افرازات موجودي منګه سکشن ورته کوو یو پیپ په واسطه هغه افرازات راوباسو ماشوم که چېرته تنفس داسې اغېزناک نه بیا موږ بک ماسک وینټیلیشن ورته وایي پی پی وي پازیټیو پریشر وینټیلیشن هغه ورته کوو چې تنفسي او د زړه ریټ یې شي نورمال شي نو دغه ماشومان به موږ سره ځي او نیونیټل کیر انټینسیو کیر یونټ ورته وایي موږ سره شفاخانه کې د ابزرویشن لاندې یا 40 ساعته پورې موږ ځان سره ساتو تر څو ماشوم د ښه والي طرف ته لاړ شي او که چېرته دا نیګیټیو به ماشوم چیک کوو موږ نو به مثبت ماشوم ورکو مور ته چې مور خپل ځان سره وساتي او شودو ورکول ورته شروع کی ښه پالنه وکړي ښه روزنه وکړي ښه محیط ورته برابر کړي او ښه تغذیه وکړي ډاکټر صاحب تاسو هم ول چلی ساته خو عموما په نور پروتو سیمو کې چې کله ماشوم موزيږي نو سم دستي نیم ساعت وروسته دوی کور ته ځي دلته کوم اختلاطات د دې وروسته مشته د زیګون مخکې اختلاطات وي اما د زیګون وروسته بیا داسې کوم اختلاطات یا داسې کوم عامل شته چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې شي متخصص په ډیرو پروتو سیمو کې دا داسې کیږي چې الته خلک ډیر ورخطای روغتون کې نه پاتې کیږي دا په اړه تاسو نظر څه لري څه کیږي مهمه خبره ظاهر صاحب دا چې هغه مور چې په شفاخانه کې ولادت کوي باید ام مور ام ماشوم شفاخانه کې وساتل شي او کم د خطر نه خچدي هغه د موظف قابل صاحب یا موظف ډاکټر صاحب د خوانه یا ډاکټر صاحب د خوانه هغه ته تشریح شي مور او پلار ته چې هغه مونږ په ماشوم کې لرو په مور کې ما خبره ده چې یو مور ولادت کې شفاخانه کې وساتل شي پوسټ پارټم هیموریج ورته وایي کې د چې مور خونریزي ورکړي او مور خدای نه خسته د مرګ طرف ته لاړ شي نو هغه مېندې ته زما دا پیغام دی یا پیوازانو ته یا غورونو ته چې خپل زنانه وړي شفاخانو کې ولادت ورکړي بغیر د ډاکټر د اجازه نه باید کور ته لاړ نشي او شفاخانه ترک نکړي نو موږ خپل په نوزادانو کې تقریبا ډېر د خطر نښې لرو که یو ماشوم پیدا شي په اول سات کې چې دی شوده خوراک ورته وایي ساکینګ ضعیفه ساکینګ ولري یا شوده نشي خوړلی دغه ماشوم خدای مکړه د هایپوګلیسیمیا ته ځي او د وینې ګلوکوز کمیږي د مړینې سبب کیږي که ماشوم پیدا شو او په اول ساتونو کې په د باندې کنولژن چې دی که نه جټکي دغه راشي دا د خطر نښه ده شدید سالات ولري د خطر نښه ده که ماشوم مقاوم کانګې ولري دا د خطر نښه ده که چېرته د نوم سوروالی ولري دا د خطر نښه ده های پیچ کری ورته وایي هغه ولري دا د خطر نښه ده د ګېډې پړسوب ولري دا د خطر نښه ده دا ټول هغه د خطر نښې دي چې په لومړۍ 40 ساعتونو کې زیړی ورته پیدا شي دا د خطر نښه ده یا هغه جوبکۍ چې ورته وایي په عامه اصطلاح فانټانیل بلجینګي دا د خطر نښه ده نو موږ باید دغسې ماشومان چې وکړو ځان سره وساتو او دغه د خطر نښې مور او پلار ته تشریح کړو دا چېرته دې ته پیدا کېږي سمدستي بېرته دوباره شفاخانې ته مراجعه وکړي او شفاخانې ته راشي او مریض زر د یو ښه ډاکټر د اطفالو متخصص
ته یې وښایي تر څو هغه پوه شي چې د مریض څنګه د ښه والي طرف ته لاړ شي. ډېره مننه قدرمن داودي صاحب. غواړو چې په دې هم پوه شو چې د مور شیدو باندې زموږ خپرونه ډېره راڅرخېږي. د دې وروستنۍ پوښتنه زموږ د مور شیدو دي. تغذیه کوم ویټامینونه کومې ګټې یوازې د مور شیدو په ګټو خبرې کوو. د مور شیدو خو ډېرې فایدې لري ظاهر صاحب، لکه دغه بریسټ فیډ چې وایي د حرف بیله بیله معنا لري. نو په همدې اساس باندې موږ وایو چې هغه ماشوم چې د 6 میاشتو پورې باید خالص د مور شیدو وخوري. که چېرته یو ماشوم پیدا شي او د مور شیدو ونه خوري، خدای نه مکړه پوډري شیدو وخوري، نو د مور شیدو چې دی دا په سختۍ رودل کېږي او د فارمولا فیډ چې دی خو چوشک کې اچول کېږي د یو چیني په شکل چې ماشوم خوله کې کېږي خپل رواني او د مور شیدو په سختۍ کش کېږي. نو عامې مور ته ضرر دی او هم ماشوم ته. ښه دا دی چې دغه ماشومان باید د مور شیدو وخوري خپل، ځکه دې ته بیا لیزي بیا الټ ماشوم وي چې د مور شیدو په واسطه تغذیه نشي او د بریسټ فیډ وکړي. بل چې کوم څومره د غذایي او مغذي موادونه د مور شیدو غني دي نو هغسې په فارمولا فیډینګ کې نشته. نو ښه دا دی زما ټولو هغه میندو ته دا پیغام دی چې باید خپل ماشوم ته خپل شیدو د 6 میاشتو پورې خالص شیدو ورکړي، ځکه چې دغه بریسټ فیډ چې ورته وایي دغه بریسټ چې دی بی د بیسټ معنا لري، آر د ریلیبل معنا لري، یعنی ښه شیدو دي، ریلیبل دي، ای چې دی اکنامک دی اقتصادي دي، ای چې دی اویلیبل دی هر وخت اویلیبل دي. تا ته دا نشته چې ګرمې اوبه راوړه او ترموز کې دې اوبه راوړي چوشک شته نشته دی. او ټي چې دی ټمپریچر دی د خپله ټمپریچر خپله برابر دی، دا نشه چې دا تړم شیدو ورکه او دا یخ شیدو ورکه او دا ګرم شیدو ورکه. نو دغه فایدې دي چې دغه ښه شیدې دي، ریلیبل دي، اویلیبل دي، هر چې ته د استفادې وړ دي، اکنامک دي، اقتصادي دي، پیسې پې نه ځي. او ټي چې دی ټمپریچر یعنی د حرارت درجه برابره ده. نو زما ټولو میندو ته دا پیغام دی، هغه خویندې چې زما غږ اوري او خپل ماشومان ته شیدې ورکوي، باید خپل شیدو د 6 میاشتو پورې خالص شیدو ورکړي. هغې نه وروسته بیا نورې متممې غذاګانې نرمې لکه سوپ او پیساب سیرې ده، نرم خواړه کچالو او شوروا او دغه شیونه خپل ماشوم ته ورکړي. د شیدو ترڅنګ داودزی صاحب د شیدو ورکول هم خپله یو طریقه ده، باید مور مایندلی جوړوي، ذهني آرام یو موضوع. دویم ډاکټر صاحب داودزی دا ده چې څومره وخت باید شیدو ورکړي په ورځ کې؟ 6 میاشتې خو موږ کولی شو چې ماشوم د مور شیدو له تداوی لاندې ونیسو. همدارنګه کوم وختونه کوم ټایمونه ځینې وخت ځینې میندې داسې وي چې په کورنۍ جنجال اخته وي یا نارامه وي یا جوړې نه وي، د شیدو ورکولو په خاص طریقه هم شته؟ ظاهر صاحب هره مور چې دا شیدو لري او باید ماشوم ته شیدو ورکړي، خو دغه میندې باید د ذهني فشار لاندې نه وي. میندې خوراک باید وکړي، دا ضرور نه ده چې دا ښه خوراک وکړي، چې هر رقم خوراک خو دا باید ځان موړ کړي او آرام وکړي، سټرس په ځان رانه ولي. دغه میندې چې بریسټ فیډ کوي یا ماشوم ته شیدو ورکوي، آرام وکړي، ښه خوراک وکړي او ذهناً آرام وي. دغه میندې باید خپل ماشوم ته شیدو ورکړي. ښه ماشوم هغه دی، د اطفالو په کتابونو کې وایي چې دغه ماشوم شیدو وخوري او د شیدو نه وروسته 4 یا 6 ساعته خوب وکړي او یورینیشن یا د تشو امتیازو دفعات ولري. نو دا ښه معنا دا لري چې دا ماشوم ښه ټاپ فټ کړی او ښه موړ شوی دی. بل د بعضې ګایډلاینونه وایي چې ماشوم هر وخت شیدو غوښتل ورته ورکوي، خو نوزاد ته باید 3 یا 2 ساعته بعد شیدو ورکړل شي او هغه ته ټاپ فیډ 2 یا 3 ساعته بعد ورکړل شي. خو بعضې بیا کتابونو کې مختلفې نظریې موجود دي. بعضې ګایډلاینونه وایي چې نه، ستا ماشوم چې ژړا کوله او شیدو یې غوښتل باید ته ورته شیدو ورکړي، ځکه دا ماشوم دا معنا لري چې د شیدو دغه د ولږې ژړا خپله هنګر کری یا د ولږې ژړا مور په دې پوهېږي، د دې احساس کوي چې دا زما ماشوم وګوري چې شیدو ته یې واچوي، هغه ژړا یې غلی کېږي او په هغه باندې ماشوم په دغه بسنه کوي چې یعنې زه موړ شلم، زما ژړا د ولږې نه وه. ځکه یو ماشوم چې دی هر څه په ژړا غواړي. نو په دې اساس باندې ماشوم باید خپل مور ته د ورځې 8 ځل او یا 12 ځل خپل شیدو ورکړي. مور زیږون وکړو ډاکټر صاحب محترم، او له دې وروسته اوس اړینه دا ده چې ماشوم مراقبت باندې بحث وکړو. اوس خپله مور لپاره کوم حبوبات، کوم خواړه، کوم ویټامینونه، کوم ګټور خواړه موږ یادولی شو تر څو دی هم باید انرژي واخلي، ځکه دم زیږون کړی دی. دا ولادي پروسه چې ده دا یو اوږده پروسه ده ظاهري صاحب، او مور ته ضرور ده چې په کافي اندازه منرال، ویټامینونه، اوسپنه دا ټول شیونه
هغه په خپل غذایی رژیم کې واخلي تر څو هغه کم ضایعات چې دی ورکړي دي او د لارې ماشوم ته شوي دي هغه باید بیرته پوره کړي په خپل وخت سره. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسو همدا شیبه د ځلا ټلویزیون او ځلا رادیو څخه درنه په لور ګرځي میز ګوري. په خبرونه کې مو د کونړ ولایتي روغتون د اطفالو د برخې متخصص ډاکټر صاحب عطاوله داود زمل مده د خبرونه د باس موضوع مو د زیګون څخه وروسته د ماشوم ساتنه یا مراقبت غواړي په ټول موضوعات پوه شي لمغ سره وسی خبرونه وګوري. ډاکټر صاحب خپل د یو د ژوند شریک چې کوم د خزي وي د هغه میرمن د څه کولای شي خاون چې دلته ماشوم زګیدل د میرمن هم زیګون کړي دي نو طبعا دوی هم ضرورت ده چې دوی هم همکار ورسره وسی څه مسولیت لري یو خاون کله چې د ماشوم نړۍ ته راوړي طبعا دغه پروسه په میرمن باندې یو ځل تاثیرات لري ذهني روحي فشارونه وي لومړی زیګون وي نو د ژوند شریک یا خاون باید څه وکړي. لکه مخکې چې ما ظاهر صاحب ویلې مور او پلار دواړه ښودلي دي چې یو د مهمو کارونو څخه د زیګون نه وروسته د ماشوم د حفظ الصحې د چاپیریال ځانګړې پاملرنه ده او مناسبه تغذیه ده مناسبه جامې دي د خوب لپاره مناسب ځای او تر ټولو مهمه مسله د ماشوم روزنه ورسره د مور او پلار چلن شامل دی. یعنی دا په پلار لازم دی چې ماشوم ته ښه جامې ښه محیط برابر کړي حفظ الصحې مراعات وکړي چون زموږ استادو د اقتصاد په دې احوالو سره مخ اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي نو مور او پلار هم په دې کې ذکر شوی دی چې باید خپل ماشوم ته ښه چاپیریال برابر کړي مناسب هغه څه چې کړي ته خپل راوړي یعنې خپل د ماشوم مور ته تر څو هغه وکولی شي هغه د فشار لاندې رانولي هغه ته هغه څه محیط برابر کړي چې آرام استراحت وکړي او خپل څه وکړي دا تر څو خپل ماشوم او ښه ماشوم جامع ټولنې ته وړاندې کړي نو د مور خوا کې پلار مکلف دی چې دغه شیانو ته اولویت ورکړي. ډېره مننه قدرمن ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب دا ولې مهمه ده چې د شپږو میاشتو تغذیه بشپړه کړو؟ لکه څنګه چې ظاهر صاحب ما تاسو ته مخکې ویلې د خپل د شوده چې دی د مور بریس فیډ چې وي دا ډېر شوده چې دی د سې چې باید په کافي اندازه وټامینونه منرال ټول څه چې د اړتیا وړ دي ماشوم ته پوره کولی شي اوبه انټي باډیانې دا لري چې تر څو ماشوم د ډیرو مرزونو نه مخنیوي وشي او په آینده کې ښه او یو صحتمند ماشوم وسی. هغه ماشومان تاسو وګورئ چې موږ خپل په سوې تغذیه کې په حساب د ماشوم په تغذیه کې یا په هغه ماشومان چې مالنوري شي ماشومان سوې تغذیه ماشومان او دغه وجود د سیوه د نه کړي لکه نور ماشومان موږ یو اصطلاح لرو سپیشل کیس هغه هم د سې چې ماشوم چې وزن شپږ میاشتې یا شپږ میاشتونه بره یا کم وزن 4 کیلو یا غینه کمی دغه ماشومان چې د مهم خبر ده وي چې مور نه یا موري شوده نه نو شوده ډیر مهم او اهم شی د ماشوم د لپاره ټول مېندې لکه مخکې مې ویل چې زما غوړي باید ټول خپل ماشومان ته تر شپږ میاشتې پورې خالص د مور شوده ورکړي. بالکل ډاکټر صاحب خبره مو کوله د بازاري پوډري شیدو په اړه تاسو د مور شیدو خبرې وکړې چې ډېر فائدې لري ډېر مهم دي ډېر ګټور دي هغه وټامین چې په دې شیدو کې دي هغه په هیڅ کله په نورو بازاري یا پوډري شیدو کې نه وي. خپل دغه شیدو ډېر شمېر خلک کاروي ځینې داسې خلک موږ چې خپل قابلیت دي هم دوی خپل ماشومان ته یا په دغه برخه کې کار کوي په دغه برخه کې دي وظیفه کوي موږ لیدلي چې هغوی خپل د بازاري شیدو استفاده کوي څومره ګواښونکي دي څومره خطرناک دي او تاسو د بیلګې په توګه کوم ضررونه یادولی شئ د بازاري یا پوډري شیدو؟ ټول هغه ماشومان چې بریس بوتل فیډینګ کوي دا یو ریسک فاکتور دی د ټولو امراضو په خاطر باندې ځکه دغه ماشوم چې دغه شیدو خوري دغه کم چوشک چې خوري دغه ډیر میکروبونه یا انتانات د دې بوتل شاوخوا ته خپل ځای نیسي یا هغه سوکه چې دا نپل ته ورته هغې باندې ځای نیسي څو وخت چې دا خوري دغه خپل د اسهالاتو دپاره دغه ماشومان چې موږ ته ډېرې راځي موږ ته مراجعه کوي د اسهال مریضان چې موږ ته پوښتنه کوو موږ ته همدغه خبره کوي چې دا ماشوم زما بوتل فیډینګ دی هغه ماشومان چې ریکرنټ چیس انفیکشن لري یا بل داسې امراض لري چې دا ورسره ډېر مواجه کیږي هغه ماشومان چې خپل د عمر مطابق وزن قد او وزن نه اغسته قد نه دغه ماشومان چې موږ ته پوښتنه کوو دا ماشومان د مور شیدو په واسطه نه تغذیه کیږي او د بوتل فیډینګ یا فارمولا فیډینګ په واسطه تغذیه کیږي نو د مور شیدو غني شیدو دي په کافي اندازه ټول وټامین او منرال او ټول څه چې ضرورت د ماشوم لپاره غلري
نو باید 6 میاشتې پورې خالص د مور شیدو په واسطه تغذیه شي تر څو د بوتل فیډینګ نه مخنیوی وشي او هغه ماشومان چې د فارمولا فیډینګ او بوتل فیډینګ دی په واسطه تغذیه کیږي نو دغه ماشومان چې دی د لکه هغه سی کیو او مینډ او د سینې نسبت هغه ماشومان ته چې د خپل د مور شیدو په واسطه تغذیه کیږي. خلک ډاکټر صاحب زمونږ تاسو په هیواد کې طبعا یو څه غربت شته د باید سترګې پټې پې نه کړو که داسې کورنۍ وي چې هغوی د ژوند شریک خاوند د اقتصادي وضعیت ښه نه وي او ډېر امکانات نه وي په کور کې داسې کوم خواړه چې مېرمنه یې وخوري تر څو د شیده پیدا کړي خپل ماشوم ته یې ورکړي داسې کورنۍ کوم خواړه یا ارزانه خواړه موږ یادولی شو؟ ظاهر صاحب مخکې مې یادونه وکړه چې خوړو کې دا مهمه ده چې مور دې د پسه غوښه وخوري او چرګان دې وخوري مهمه دا ده چې مور خپل ځان دې نه اطمیناني کړي چې زه مړه شوم او ما په کافي اندازه خوراک وکړو نو ښه مور هماغه ده چې بیا ښه شده په حساب شته بعضې غذاګانې شته دی چې موږ تاسو یې وریجې دي دال دي حبوبات دغه شیونه چې د سره بیا شیدو کې لږ زیاتوالی راځي. قدم ډاکټر صاحب همدارنګه د ماشوم په روزنه باندې خبرې کوو ماشوم باید څنګه وروزو سره د چې ماشوم وزېږېدو زیږون وشو ماشوم رالویېږي قدمونه اخلي د د روزنې لپاره د آینده ژوند لپاره څنګه ته برابرولی شو چې یو ښه ماشوم ټولنې ته وړاندې کړو؟ د ماشوم د امکان تر حده باید کوشش وکړو چې هماغه خپل مخکې چې موږ ویل چې خپل شیدو ورته ورکړو او د دې شیدو نه وساتو بل هغه محیط ورته ښه برابر کړو او مناسب جامې او مناسبه تغذیه ورته وکړو په حساب مناسب چاپیریال ورته برابر کړو ښه چلن ورسره وکړو ماشوم خپل تهدید نه کړو مینه ورته ورکړو او ډېر سټرانګ یا داسې دغه قوي ورسره را نه شو د عاطفې او مینې نه ورسره کار واخلو تر څو هغه یو ښه آینده او ښه ماشوم ټولنې ته وړاندې په ډېری ډاکټر صاحب کورنیو کې داسې چې ماشوم پلار نشي اخیستلی موږ لیدلي په همدې ټولنه کې ژوند کوو البته یو شمېر ټول به نه وایو داسې کورنۍ په حساب به څو کورنۍ وي چې دوی خپل ماشوم نشي اخیستلی د دې له امله چې هلته پلار وي مور وي چې وایي دغه ماشوم یې واخیسته بس سترګی دی او کلک سترګی دی دغه څومره ضرر کوي د ماشوم په روحیه باندې په فکر باندې چې دا اړتیا لري تر څو د پلار مینه وګوري خو ولدی دغه عنعناتو رواجونو په خاطر نشي کول دغه څومره ستر ضرر کېدلی شي د ماشوم پالنه باندې. ظاهر صاحب لکه تاسو چې یادونه کړه بعضې ډېر ناوړه رواجونه موږ لرو یو ښه مثال به داسې وکړو چې موږ سره یو ماشوم بستر او زیړی لرلو نو زیړی لرلو نو هغه په حساب په واټ کې موږ سره بستر و څه وخت چې زه د ننګرهار سایتامه کې هم د ماشومانو نوي زیږېدلو واټ کې نو یو خواښې خپل انګور سره په لانجه شوه ما ورته ویل چې ولې لانجه کوئ وایي چې زه ام خورم وایي ما ته وایي چې ام مه خوره وایي چې بیا دا ام خو زیړ دی که نه او ستا ماشوم ته زیړی نور ډېرېږي ستا ماشوم نور هم په زیړی اخته کېږي بدبختانه به دا خبره وکړم خو خدای وکړي چې زموږ د وطن د داسې ناخوالو نه خلاص شي ډېر مشکلات شته ستا خبرې په ځای دي چې ولا طبعا موږ ډاکټران یو موږ ګورو موږ خپله چې زموږ والد صاحب یې موږ ډېر زړه نه ښه کوو چې خپل ماشوم والو شرم سړي ته ودرېږي که نه ودرېږي چې دا ولې خو نه زه د یو ډاکټر او د ماشومان د متخصص په صفت ټول پلرونه باید خپل ماشومان ته مینه ورکړي خواته یې رانږدې کړي تر څو هغه د هغه د مینې نه برخمن شي خدای نه مکړي که داسې یو ماشوم چې هغه خپل پلار ورسره لکه داسې برخورد کوي چې هغه نه اخلي هغې ته د شرم احساس کېږي هغې ته دا کار ډېر بد ښکاري نو دغه ماشوم به د خپل د پلار د مینې نه بې برخې نو زما ټولو پلرونو ته دا پیغام دی چې خپل ماشومانو سره مینه او محبت وکړي ځان ته یې نږدې کړي داسې نه چې ځان نه یې لرې کوي نو دا به ښه آینده ولري دا به د هغه په مینډ هم ښه تاثیر کوي او دا به په آینده کې یو ښه ماشوم او سالمه ماشوم او د ښه فکر خاوند ماشوم تاسو ټولنې ته وړاندې متخصص ما دا پوښتنه درې برخې لري البته یو پوښتنه خو درې برخې لري لومړۍ برخه متخصص صاحب کوم ورزش ماشوم ته ورکولی شو او همدارنګه د خوب ساحې باید څنګه جوړوي او همدارنګه د ماشوم خواته تېره شیان کېښودل لکه چاقو او دا شیان دغه څومره ضرر جوړولی شي لکه مخکې ما ظهیر صاحب تاسو ته ویل یو ماشوم که چېرته د هغه ته د خوب ښه محیط او چاپېریال برابر نه هغه خوب نه کوي تاسو به طبعا په کورونو کې لیدلي که یو ماشوم ستاسو لوند دی
یا یخ وشي یا ګرمي وشي هغه ماشوم خوب نه کوي یا وږی نو ماشوم نارامي کوي ماشوم چې نارامي کوي بس پام دی باندې چې باید د ته د محیط برابر شي چې په ګرمۍ کې یخي په یخنۍ کې ګرمي او ماشوم د شپې د خانه موړي ماشوم نه لمدې جامې لري شي او چې ورته واغوسل چې شو هغه د محیط برابر شي چې هغه پکې خوب کوي او پښتنه د دادا بل پښتنه دادا چې مثلا کم ورزش ماشوم د سیونی نیول شي چې داغه د اعضاء او یا د کم مفصلونه یا بندونه داغه د ډیسلوکیشن یا بې کېدو سبب وګرځي یا داغه په باز ډیر صف عضلات داغه د تخریب یا ډیر د پزور سره نیول دا نشته دی او ماشوم چې دی باید آرام پرې غوښتل شي خپل ساتيري وکي او د لوب سامان چې د ماشوم ته فایده لري ځکه د ماشوم نمو او رشد کې رول لري تر څو دغه زغمنټ هغه سره واوړي او یو څه اندازه دغه د ودی او ارتقا سبب شي ډاکټر صاحب یو پښتنه مې دا کوله چې ډیری وخت کله چې ماشوم په کورنۍ کې نو کم در پیرا شي ټول ډاکټر صاحبانه قابلګانی و دا شربت ورته ورکړه دا دوا ورته ورکړه د سره خکېږي وی ګوره خنوش ډبل ورته ورکړه دا څومره ضرر د ماشوم لپاره جوړول دا ظاهر صاحب مخکې ما ویل موږ یو اصطلاح لرو انفانټایل کولیک دا کولیکی دردونه د ماشومان د خاطر دي هغه نفس او باد ورته وي او ماشوم چې پیدا شي تر څو وخت پورې تر تو کلنۍ پورې ویل کېدای شي د ګېډې دردونه ولري او دا هیڅ تداوی نه لري زمونږ ډېر ډاکټر صاحبان دي دوا ورته ورکې دا یو خلقت د الله د سي جوړ شوی چې د ماشوم د مور په نس کې څو وخت چې مور ګرځي په دغه اخر ترایمستر اخر وخت کې د ماشوم لپاره د مور ګېډه زانګوي نو دا چې د ورځې ګرځي د ماشوم ودی به د شپې چې دغه مور پرته مور ډېر د شکایت کې چې ولا زما ماشوم داخله یعنی زما په بطن کې نارامه دی لغته وي دغه درد دماغ نه غسل شوی او د ماشوم چې څو دنیا ته راځي یا نوزاد نو دا د فکر کوي چې زه باید د ورځې د آرام او دی به د شپې د خوانه را ډیر نارامي کوي به مین د ټولېږي سو ګورته یو رقم یوناني دواګانې ورکوي او څوک بل رقم په دې چې دا ګټه ورته کوي تاوان ورته رسېږي ځکه دا د کولمو حرکات کموي او ان بعضې وخت داسې راځي چې د کولمو د بندش او د دې سبب کېږي او بد عواقب لري دغه میندې دا درد تحمل کې تر 10 ورځې یا 16 ورځې نه بعد شروع کېږي بعضې ماشومانو کې زر شروع کېږي بعضو کې 3 میاشتې پورې بعضو کې څلوېښت بعضې ماشومانو کې تر 6 میاشتې او 2 کالو پورې اوږدېږي دغه د ګېډې درد دی دا یو نورمال پروسه ده او دا څه خاص مشکل نه پیدا کوي ماشوم باید چپه ونیول شي د ګېډې لاندې لاس کې وستل شي زانګو کې واچول شي او ډېر زانګو په حساب هغې سره آرام شي نور دواګانو خاص تداوي ورته ورکړې نه ده خو همدغه تداوي ده که به د سره دا باید مور او پلار باندې ماشوم ډېر حق لري یوې دا ده چې دا باید سره نارامه بالکل ډاکټر صاحب وروستیو کې ستاسو پیغام سپارښتنه زموږ درنو لیدونکو او اورېدونکو ته تر څو چې د زیږون وروسته ماشوم مراقبت او ساتنه وکړي په دې کې پیغام غوښتنه مو ډېرې میندې او زما پیغام دا دی هغه ورونو او خویندو ته چې ماشومان په حساب دغه ماشومان یو ماشومان ولري مهمه خبره د واکسینونو ده چې خپل ماشوم وخت په وخت واکسین کړي او که یو نوزاد پیدا شي او هغه اول یو څو وخت کې خپل وزن د لاسه ورکوي دې ته تشویش نه کوي بیا وروسته بیرته د لس یا 20 ورځو نه وروسته خپل وزن اخلي نو روزانه چې دی په حساب د 150 نه تر 200 ګرامه پورې وزن اخلي او قد تر 2.5 سانتي پورې په میاشت کې لوړېږي دې ته تشویش نه کوي دا یو نورماله فیزیولوژیکه پروسه ده او که به چیرته سو دا ورته وي دا د خاص تشویش خبره نه دی په اول سلونو کې اوس خپل سلونه زیږون نه وروسته لا وزن د لاسه ورکوي خوارېږي خو دا خبره د اندېښنې وړ خبره نه ده د 2 هفتو یا 20 ورځو نه وروسته بیرته په وزن اخیستلو باندې چې کوي شروع کوي او وزن اخلي د 1.5 سلو نه تر 200 ګرامه پورې وزن اضافه کوي په هره اونۍ کې او په میاشت کې 2.5 سانتي پورې قد ویلی دی جګېږي نور د یادول خاص د یادونه وړ چې نشته دی او خپل ماشومان باید مخکې مو ویل چې ښه چلن ورسره وکړي او ښه حفظ الصحه مراد کړي مهم شی دا دی مناسبه تغذیه ورته وکړي مناسبې جامې ورته واچوي د خوب لپاره مناسب ځای ورته برابر کړي ښه چلن ورسره وکړي په ګېډه یعنې تغذیه په باره کې موړ وساتي
نو دا هغه ټولې سپارښتنې دي باید چې مور او ماشوم ته وشي وخت په وخت ورته واکسینونه وکړي. ډېره مننه چې راغلئ زموږ بلنه مو منله. تاسو نه مننه ظهیر صاحب چې موږ ته وخت راکړو. زالا راډیو تلویزیون کې ټولو لیدونکو نه مننه. مننه خلاصه د ډاکټر صاحب د متخصص صاحب د خبرو خلاصه په دې کوو چې د ماشوم ساتنې یا مراقبت هغه خورا اړین څه دي چې باید ترسره شي. په دې کې په ځانګړي ډول د کورنۍ دوه شریکان چې پلار او مور دي د ماشوم د مراقبت لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي او د دې لپاره ټول هغه امکانات برابر کړي چې د ماشوم لپاره ضرور او لازم دي. که چېرته دغه یوه عمل نه ترسره کیږي ماشوم به له ډېرو ستونزو سره مخ شي. دا و زموږ د نن ورځې ګرده میز تر بیا بلې خپرونې چې بیا هم زه او زما همکاران راځو. پاک او مهربانه خدای مو سپارو د ودان افغانستان په هیله. ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي خیال ورته عادت او پاملرنه د تعلیم ام روغتیايي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان تغذیه هم چنان